أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سورة هود آیت نمبر 84. د شعیب علیہ السلام ذکر په قرآن مجید کې 11 پیرې شوی دی او دلته دا په دې ځای کې چې دا قصې او دا واقعي روانې دي او الله پاک دا واقعي او دا قصې بیانوي، نو دلته دا شپږمه قصه ده. د دې نه مخکې د نوح علیه السلام او بیا د موسی علیه السلام او د عاد او د ثمود او د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام او بیا د لوط علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام واقعي بیان شو. دلته د شعیب علیه السلام واقعه بیانېږي او دا هم دقه د دې لپاره بیانېږي چې د شعیب علیه السلام قوم هغه هم د خپل وخت ترقي یافته قوم، موست ډیولپډ قوم او د خپل وخت خوشحال ترین قوم، ځکه چې ډېر لوی تجارت پدې کوو، ډېر لوی زبردست تجارت ته دی د ټولې دنیا سره د دې د مدین ټریډ سنټر. البته تاسو په کې دا یو خبره زده کړئ چې د موسی علیه السلام په واقعه کې چې موسی علیه السلام په مدین کې د کم شیخ خواله تللی و، نو اکثر د خلکو د مرګرو خیال لري چې دا شعیب علیه السلام و، نو دا شعیب علیه السلام نه و، ځکه چې نه الله پاک په قرآن مجید کې دا شیخ نوم اغستی د شعیب علیه السلام، نه په قرآن مجید کې الله پاک هغه شیخ ته د موسی علیه السلام هغه سخر ته نه الله پاک ویل چې دا د الله نبی دی، خو یو بزرګ او ښه سړی و په مدین کې یو سړی و. نو دا خبره اکثر زمونږ بعضې مفسرینو که راغستي یا زمونږ بعضې خلکو په زړه کې دا خبره وي چې په مدین ته دی لاړه او په مدین کې چې کوم شیخ و په مدین کې چې موسی علیه السلام د چا سره 10 کاله خدمت وکړو او د چا سره چې 10 کاله ګډې ورسره ولې، نو دا شعیب علیه السلام و. نو دا خبره په غلط فهمۍ مبني ده، دا شعیب علیه السلام نه و، ځکه چې د شعیب علیه السلام شجر نسب چې دی نو هغه شعیب بن میکائیل بن یشجر بن مدین بن ابراهیم. شعیب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د زوی مدین، د ابراهیم علیه السلام 3 زامنو، موږ چې اکثر وایو د ابراهیم علیه السلام 2 زامنو، اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام، نو دغه شان د ابراهیم علیه السلام د یو 3مه بیبي وه چې د هغه نوم قطوره و، د هغې نه یو بل زوی و چې د هغه نوم مدین و. نو دا شعیب علیه السلام د مدین وسی دی، د ابراهیم علیه السلام کړ وسی دی، او د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې د 2000 کالو نه بیا ډېره فاصله ده. نو چونکې دا پیغمبر چې و دا شعیب علیه السلام دا هغه پیغمبر نه دی، یا د موسی علیه السلام چې کوم مدین ته تللی نو هلته چې کوم سړی دی نو هغه نه شعیب علیه السلام نوم دی هغه او نه هغه پیغمبر دی، بلکې هسې الله پاک وایي چې واباه شیخا کبیره، د دې جنۍ پلار ډېر بوډا سړی و، بزرګ سړی و، او هغه په دې خبره پوهېدو چې واقعي دا موسی علیه السلام د الله پیغمبر کېږي او یا د الله پیغمبر دی او دی چې نجوت من القوم الظالمین، نو داسې خبرې ورسره شوي دي. خو دا خبره ګوره که زموږ ستاسو په زړه کې چې دا شعیب علیه السلام هغه د موسی علیه السلام سخر دی، نو دا خبره ټیک نه ده، ځکه چې په قرآن کې دا خبره نه ثابت او په صحیح احادیثو کې نه ثابت. بعضې احادیثو کې دا خو هغه حدیث اکثریت ضعیف دي یا موضوعي دي. نو الله پاک فرمایي وإلى مدین اخاهم شعیبا، او ولېږو موږ مدین ته ورور د دوی شعیب علیه السلام. د شعیب علیه السلام شجر نسب ما تاسو ته بیان کړو چې شعیب زوی د میکائیل، زوی د یشجر، زوی د مدین، او مدین به د ابراهیم علیه السلام زوی دی. دی په 4م پشت کې ابراهیم علیه السلام کړوسی دی. قال د وویل زما قوم اعبدوا الله، د الله عبادت وکئ، ما لکم نشته ستاسو دپاره من اله غیره بل معبود، ولا تنقصوا المکیال،
او مکه موي کمه مکوي په پیمانه کې ول میزان او په تله کې یو میزان د تله کنه چې کیلو تلی 2 کیلو من دړې دې ته تله وي او پیمانه دې ته و چې ته یو لوخه دوه لوخه یو پیاله دوه پیاله درې پیاله د شعیب علیه السلام د قوم د ټول لوی کمه چې هغه په ناب تول کې کمه او په دې ناب تول په کمی په وجه الله پاک د قوم ور کړل نن د مسلمانانو په پاکستان کې زمونږ د پښتنو غره په ناب تول کې انتهایی ډیر زیات لوی کمه څومره زمونږ د دکانداران چې غټ غټ دا څومره لوی لوی دکانداران چې د چا سره د ایجنسیان دي دا اکثر دوی څنګه غپلا کوي دي سي غپلا کوي چې دی ملته وای مالا غوړي بن کا 15 کیلو پیلیکلی خو ته پکې 100 ګرام پکې کم واچو نو چې په 0 ډبو کې د 100 ګرام کم واچي نو 100 روپۍ د بچت شو 0 ډبې کړای خو په لکاو ډبې راغواړي د ملته وای ته چینی باندې نو بچنه کې 50 کیلو نو ماته پکې 49 کیلو واچو او بوجي باندې کا چې یو کیلو چې د بوجي کې وای کنه او په یو سره په 200 روپۍ کیلو ده او د 1500 بورې او 1000 بورې او 2000 او 15000 بورې ده دغه شان زمونږ او تاسو چې هر څه دي هغه کې ګوره تاسو وتلای موږ اکثر تلو نو لا بالکل په لاب تول کې کمې ده او زمونږ مسلمانان زمونږ خاص کر پاکستانی او مسلمانان په دې دوکه کې اخته دي او شیوم دوم نمبر جوړي 7 نمبر جوړي زمونږ د سیاحتونو کباړه وستا او د دې سره سره موږ لا په لاب تول کې زمونږ سره کمې کوي به انتها کوي اوس په کې خلکو یو بل طریقه جو زده کړل لکه اوس موږ چې د غوړو ډبا لګرنه موږ ته په پته راکړي چې د غوړو ډبا 15 کیلو دا خو یو ښکارا خبره ده نو د په د اعتبار د پاره او د ځان نه د خلاصي د پاره او چره جوړ کړل هیله نو د په لیکل 4.8 کیلوګرام د 4.8 کیلوګرام ماته څه پته ده په دې لیکل د ځان خلاص کړل چې ما خو په دې لیکل چې دا خو 15 کیلو نه ده دا خو 200 ګرام کوله نو مال خدا دکاندار هم پاک رو پورا کوي یا بل شل په کم او یا په ډیر او ډبه بس نه بس 1500 بدو در ډبه ده نو کله چا 100 ګرام کم ده نو بدو در او چا کا 200 ګرام کم ده نو بدو در ډبه نو ګره دا دوکي بیا را شپایو لري ټول انتهایی خطرناک سیزن سبا په پيو کې ملاوت ده او ګره په پيو کې د وبو ملاوت نه ده اکثر مرګرو ته وایم او څوک چې موږ پي راکې هغه ته کتب کې ګبا چي نو ګره د دې نه چې ته بد نه کې یا ته ګناګار نه خو لکه ته خو ډیر لوی شړای ته سلام پکار دی چې ته به کې صرف وبا چي ورور په پيو کې کیمیکل ملاويږي 2500 روپیو په 800 روپۍ یو پونۍ ده او دا غینه 12 کیلو پي جوړیږي څنګه چې دا وایټنر منګه په بازار کې سکو دا به ډبو دا وایټنر نه د مل پیکو دا وایټنر دا په مختلف نمونه چې مونږ ته تاغستې مریضه کړي دا خو بيخي تباہی ده باقي بيخي تباہی اغسته نه په خپل مونږ سکو دا وایټنر او نه ببل چاس کو البته بيخي پي نه یا سره نه بیا مونږه کوم چې اصلي پي اگر چې هغه کپنیانی کده اسرائیل یو کدار چي خو چې بیا پي دي چې هغه باغله پاسې لیکلي چې یا دود ده هغه ګډ ملي ته هغه ملات ته هغه ایورډه ده نو دغه بیا اصلي پي اگر چې دغه کپنیانی د انتهایی د خطرناک خلکو دی غوچي چلو پاکستان کې د مسلمان د جسم مدامر سیم کپنی چې دا اخو پتا غول خرڅه یا خو پتا باندې مرګ خرڅه یا خو پتا باندې کینسر خرڅه نو دا دوکي بیا دا په ناپتول کې کمه نو دا خبره مې تا کوله چې پودر ملاويږي نو په بازار کې په 700 روپۍ کیلو ده او هغه وای 12 کیلو په جوړه او هغه ته وبو واچي 12 کیلو په وبو ته واچي او ویلړي برابر کې د شیخ کولی په هیڅ څوک نه پیژني البته چې وی خود کې او پوخ پاخې کې نو ملای پی ناراضي اوس مطلب دا چې ما او تا پیل نو به خود کو خپل پي مونږ په خو کملای پیرانه خو ټیک ټک را کنه نو مونږ بچړي ته وایو چې د مونږ باندې سکه میکل سکاوه راځل کله ورور موږ ستاره پېنه نو دینه خسور چې خره دینه خوشین چې خره دا د شعیب علی السلام قوم چې هغه په ناپتول کې کمه کو نو الله پاک تبا کړی دی او ور کړی دی زمنګ دا قوم چې په ناپتول کې مونږ کمه شروع کړی دی کم دوکه چې مونږ شروع کړی دی مونږ چې د اسلام پجامه کې په مانګزارۍ کې په امیرۍ کې په مولاتوب کې په عالمۍ کې دا کوم رنگ نمبر او 2 نمبر چې مونږ شروع کړی دی ورور راشه توبه ته وباسه الله پاک مونږ د قوم نغر کوي نو صرف په دې وجه نغر کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره الله پاک وعده کړل چې تا قوم به سل قوم نغر کوم او کله کله
په چا باندې به یو زلزله راولم او په چا به سیلاب راولم او په چا به بل دا قشن چې الله سره کېږي ومن حیث القوم زمونږ دا قوم که نه تباه کېږي نو ګوره بل څه وجه پکې نشته. ولا تنقصوا المکیال والمیزان او ناپ کمی مه کوئ په پیمانه او په تله کې. انی اراکم بخیر زه خو تاسو ته ګورم چې تاسو ډېر په خپل حال کې زه تاسو انی اراکم زه اینم تاسو بخیر په ښه حال کې، یعنی تاسو خو ډېر خوشحاله یې، نو خو تاسو ډېر زبردست حال دی، تاسو خو نن په دنیا کې خوشحاله یې، تاسو خو د دې ټول د خپل زمانې او د دې علاقې ترقي یافته قوم یې، ځکه چې تاسو تجارت کوئ او بیا پکې دوکې هم کوئ. وإني أخاف عليكم یقینا زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم محیط، دا عذاب د هغې ورځې چې هغه راګیرونکی دی ټولو خلکو لره. ویا قوم یو زما قوم اوفوا المکیال والمیزان پوره کوئ پیمانه او تول بالقسط په انصاف ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکموئ د خلکو نه څیزونه د هغوی ولا تعثوا فی الارض مفسدین او په ځمکه کې فساد مه کوئ، یعنی د خلکو نه چې ته په راب ټول کې کمی کوې نو دا خو په ځمکه کې فساد کول دي، دا خو ته تباهي جوړې او چې بیا دوکې کې او د یو شی په ځای بل شی خرڅوې. بقیت الله ورکړی شوی نعمت الله پاک خیر لکم دا ډېر غوره دی ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یئ، یعنی تاسو دا کم نعمت چې تاسو له الله درکړی دی او دا کم تجارت چې ستاسو کېږي دا ستاسو پوره دی، دا حلال تجارت وکړئ، الله چې څه درکړلي دا پوره دي، نور دوکې مه کوئ. وما انا علیکم بحفیظ او زه نه یم په تاسو باندې نگهبان، زما خو دا کار نه ده چې زه تاسو ټول قوم وساتم چې تاسو د دې ګناهونو نه رابچ کوم، خو زه خو بس خپله خبره کوم او زه تاسو ګوره حفاظت هم نشم کولی د الله د عذاب نه، دا مطلب هم دی که د الله عذاب راغی نو بیا زه تاسو بچ کولی نشم، نو دې کارونو نه قلار شم. قالو دی ویا شعیب ای شعیب علیه السلام الصلاتک تأمرک ستا دا منځونه تا ته حکم کوي ان نترک چې موږ پرېږدو ما هغه څه یعبد آباؤنا چې زموږ پلارانو کوم کار کړی و. مطلب د دې خبرې دا دی چې یا خو د استهزاءن او د الله د دشمنۍ په وجه دي دا استهزاءن ووي د ټوغو دپاره ووي چې ښه ته چې دا منځونه کوې نو دا منځته منځونه ته دا خبرې کوي چې ته دې خلکو ته دا خبرې کوه، او یا دا دې دپاره دی چونکې عبادت دا عبادت دا منځ دا خو داسې عبادت ته چې دا یو قسم پریکټس دی، په دې کې د ډېرو عباداتو مجموعه راغونډه ده، په دې کې به موږ او تاسو د الله حکم زده کوو، په دې کې به موږ ته الله څه حکم دی نو د مانځه حکم دی نو هر څه کار پرېږده او د الله حکم ته ودرېږه. بیا وروره په دې کې ډسپلن، په دې کې د وخت پابندي، په دې کې څو خبرې به موږ په دې کې زده کوو. نو موږ زموږ مونځ داسې مونځ دی چې موږ ته ګوره زموږ مونځ دا خبرې نه ښیي. مسلمان د ټولو نه غټ انډسپلن دی، مسلمان د ټولو نه غټ د ټولو نه لوی د بالکل غیر سیویلین دی او د ټولو نه لوی سماجی او معاشرتی خراب ژوند دی تیری، او اگر چې د خپل مونږ کوي مونږ موږ ته دا خبره کوي ور چې د وخت پابندي، خو د مسلمان د وخت پابندي نه کوي. ما ته د یو بل سره وخت کېدو یا زمونږ د اجتماعګانې دي په 3 بجې شروع کېږي 4 بجې به تلاړ شي پروګرام باندې شروع شي، ولې پاکستاني دي نه راځي کوي یو سړی به 3 بجې خولي چې خانه په 3 بجې وځو هغه به بس په 3 بجې د کورم نه راوته د وخت پابندي او چې د وخت پابندي نه کوي همون نه کوي، دغه شان قطار جوړول سب سیده کول، دغه شان د امیر حکم منل، په یو خبر په یو حکم باندې کټ کېدل، په یو حکم باندې پاسېدل، دا مونږ خو ټریننګ دی، مونږ دا تجربې خلکو ته کوي. نو دې خلکو ووایي چې شعیب علیه السلام تا ته ستا دا مونږ دا خبرې کوي. وان نفعل فی اموالنا ما نشاء او دا چې موږ ونه کو په خپل مالونو کې هغه کار چې زمونږ خوښوي، زمونږ خاور او زمونږ اختیار، زمونږ مال او زمونږ اختیار دا تا ته چا ویلي چې موږ به تجارت د په خپله طریقه باندې نه کوو. نن مسلمان په دې تباه دی، نن مسلمان ماو ته عبادت مانځه ته وایو اگر چې موږ مونځ هم نه کوو، خو موږ مونځ کوو د مانځه نه چې راوځو دا حاجي صاحب دا مولوي صاحب دا امیر صاحب بیا کاروبار په خپله طریقه کوي، د ټولو نه لوی بد اخلاقه په کاروبار کې دا مولوي صاحب دی دا امیر صاحب دی او دا حاجي صاحب دی. ته په خپل کلي کې اندازه ولګوه کنه چې څومره غټ امیر صاحب دی، چې څومره غټ حاجي صاحب دی، چې څومره غټ مولوي صاحب دی، دومره غټ هغه دوکه باز دی، دومره دا واړه د هغه نه سوداګان نه کوي. ته د وړو سره تپوس وکړه
یا پلان کې سودا ما کومه خلکو ته کاریږي بیا واپس کولم نه کوي د ټول نه خیره او سندر بندر سړی وي هغه نه خلک سوداګانې کې ځکه چې هغه بس دی او صبر راګ دی او واړه به 400 ورانه یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وي خوشحالي ده توبه خوشحالي ده او زیره ده هغه دکاندار د پاره د هغه تاجر د پاره چې د خوشحالي سره اخلي او خوشحالي سره واپس کوي نو ښه ته دا منځونه کوي لکه د دې لپاره کې چې موږ بوسته کاروبار په خپل طریقه ده کوو کاروبار د الله په طریقه کوو دا کار موږ نه کوو موږ زموږ اجي سی امیر سی مولوی سی ماندل راشي مټي والی کو خولي خپل ګره وړه کې منځو کې او چې بار ته وځي اقر دوکي او د پرانا کار کوي د ذکر چې د مونږ ته دا حکم نه کوي مونږ ته قبول نشو چې قبول نشو دا حکم نه کوي انك یقینا لانت الحلیم الرشید یقینا تنرم دی او ډیر خيار سړی الکه ته ډیر خياري ښا دا ته د استهزاء انا او د ټوکو د وجنه ویلي چې ته ډیر نرم او خيار سړی لکه مونږ هر څه کار پیږو مونږ کار مونږ تجارت الله تجارت ستا په طریقو ښا دوکې نه کو پراډ نه کو د 1 نمبر شی په 2 نمبر شی نه خرځو په ناب تول کې کمې نه کوو مګر خرو بس اخیره سره دې خبره وي چې شی بخرو هغه شی ته خوري قمقل سړی نو قمقل په ځای څو ته خوري روغ یاري موږ په پښتو کې اکثر موږ په پښتو کې هم څه خبره کوو څوک موږ ته خبرو کې لکه موږ وایو ته خوري روغ یاري ښه ته بل نور روغ یاريږي یې مطلب دا چې ته ډېر قمقل خبره وکړه بس ته نشته پوره وإلى مدين أخاهم شعيب ومن لګل او مدين ترور د شعيب عليه السلام قال دو زما قوم د الله عبادت کوي مالکم نشتستاو د پاره من اله غیر بل څوک معبود ولا تنقصوا المكيال او کمه مکوي په پیمانه کې ول میزان او پتل کې اني اراكم یقینا د ګورم تاسو ته به خیرن چې تاسو ډېر په خوشاله کې واني اخاف وزيريكم عليكم پتا سو باندې يوم محيط هغه ورځ نه چې هغه راګراون کړي ويا قوم زما قوم اوفوا المكيال پورا ورکوي پیمانه ول میزان او تول بالقسط په انصاف ولا تبخسوا الناس اشياءهم او مکه موي د خلکو ناس زونه دوی ولا تعسوا او مگر زي په الارض فزمکه کې مفسدين فساد کوونکي بقيه الله دا بچت الله پاک چې تاسو الله درکړل خیر ډیر غوړه د لكم تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین ک تاسو په الله باندې یقین کوونکي یي وما انا علیکم بحفیظ او زنه ما پتا سو باندې نگران کار زستاسو حفاظت کوونکی نه ما قالو دی یا شعیب صلاتک تامرک استاد منستات خیدا خبره ان نترک چې من پریدو ما هغه سيعبد اباؤنا چې زمنګ مشرانو کوم عبادت کړي دي وان نفعل او دا چې منغو کو فی اموالنا پخپل کارو پخپل مالونو کې ما هغه سنشاء چې من یو غواړو انك یقینا لانت الحلیم الرشید تخدر نرم دی لو خيار سړی صدق الله العظیم